به دا سوچ کو چې دا په افغانستان کې یو کلی ده دا یو کلی نه ده دا د یو سړي پوره 50 زمن دي پوره 50 چک کو کې یو 50 کلن سړی له 4 ښځو 52 اولادونه لري خو د بېوزلۍ له امله د دا راوړي څرنګه کور کې ژوند کوي او 50 کلن محمد دا څرنګه راوړي دي ظالم بچ اولادونو سره یو ځای د روزګان د مرکز ترینکوټ په خیرو کاري انم ته بهر وتی دي نوموړی له اسلامي امارات خیریه بنسټونو او مؤسسو غوښتنه کوي چې د اولادونو زده کړو په برخه کې د ورسره همکاري وکړي نو خو اولادونو خو ورڅونه چې ډېرې خوښه خوند کړي چې تعلیم او تربیه او د نس مړېدل لنګر تیار اوس یې پر ما باندې دغه وغمېدل چې نه تعلیم شته نه تربیه شته نه مړېدل شته اوس یې راته ناستې بهره زاریان یم دا مسایتوب په سای کې پروت یم په دغه درې وطاقه کې قسم د دمنو خبره یو وطاق هم نړېدلی دي دغه یو وطاق هم نړېدلی دي په دې کې مې والله رضا پر ورته وکړه چې دغه یو وطاق را جوړ کړي زه په درې وطاقه کور کې ژوند کوم ما لابد لرم هم نه دغه ټوله مؤمنان په دغه درې وطاقه کور کې ژوند کوم دغه ټوله د دې تاسو توګنه را سره کړي د دې روزنه را سره کړي په دغه ولا ما دماغ کار